کشمیر د امیر صاحب په توپه ولګه دی، کشمیر نه تاسو څه جوړ کړي؟ کشمیر خو که آزاد شو، که پاکستان ته ملاو شو، پکې ریسټ هاوسونه به جوړ شي، مری او نتګلی به ترې جوړه شي، لکه سوات چې د والي سوات نه آزاد شو او په بحرین او مدین کې ورشه، ټول اوړی د زنا ډیپوي، ټول اوړی هر یو ډله ځان سره یو ډمه روانه کړي او نتګلی او مری او مدین او بحرین ته بوځي، ټول اوړی. کشمیر هم یخ ملک دی، که آزاد شو تاسو د سوټای زامن خو نشئ ورتلی، او که ورځي هم دا غټ غټ سنډاګان او دا میخې به ورځي او پکې به نو جهاد رو کوي. صدر صاحب روان دی په کشمیر به 50 کاله وشو. چا کې چې ایمان وي، ایمان داسې لکه په کابلیانو کې چې ایمان و. روس د دنیا سوپر پاورو او دی ببرسر او ببرګیرو دلت نیس کو نابود کو کنا. ته دا کشمیر اوس دی مجاهدینو دی طالبانو ته پرېږده، که دی درته په 10 ورځې کې لړه نه کړو نو زما دا ګیره کله کشمیر کې زمونږ فوج ورننوځي، 100 میله مزل پکې وکړي، هلته امریکې نه آډر راشي چې رستو شئ، که نواز شریف پروردګار په کینسر مرض گرفتار کی، ننوتی پکې او تنه بیا واپس کړه د امریکې په وینا باندې. ته دې قوم له پرېږده. نو زما عزیزانو او وی من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم، که با من هر چی کرد آشنا کرد. وی زه د بل چا د لاسه نه جاړم، ما سره چې څه کوي دا خپل یارې را سره کوي، مونږ سره چې څه کېږي زمونږ د ملک حکومت را سره کوي. په دې 50 کاله کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی، بس بله خبره نشته. د ډاکا بنگال خبره ولې نه کوي؟ بنگال خو موږ سره وکنه چا کټ کړو، بنگال ولې واپس نه لیا؟ خو په تقسیم کې تاسو ته ملو شوی. نو بس بله خبره نشته دی، په کشمیر به خبره کیږي، په کشمیر به خبره. لیډران صاحبان هم صاحب ده توپے توپے کشمیر پہ بات ہوگی، کشمیر پہ بات ہوگی. دلته دا قوم دا داسې بني ادم د شپې ته خوب نشو کولی، په دې کوڅو کې به ګرځي فلانې زنده‌باد، فلانې زنده‌باد. چا یو د مور میړه ودرولی دی، چا بل د مور میړه ودرولی دی، فلانې زنده‌باد. کورونه ټول لړل په پوسټرو باندې. خدای ته وګورئ، په خړ سیلاب یوړی سئ، خو چې وخت راشي ووټ دی ولی ورکوي. 4 میړه ښځې له جوړې که خو د خوبه مه وباسه، په 2 بجې به ور دروازې وټکوي، ووټ ته فلاني له ورکه، ووټ فلاني له ورکه. داسې ملک دی، داسې قوم دی، داسې خلک. که مشران دي هغه داسې دي، که کشران دي هغه داسې دي. ښځې صاحب اوس راته دې مولانا ووایي په اشنغر کې ټولې ښځې ولاړې دي. دا آواز خو د اشنغر نه شوی چې مینګه پښتانه شوی که نه؟ مینګه پښتانه. یو ته مې پرون وی مالکه ستا خورم منبره شوه، ویل جی انا پوس شوه، انا پوس بې مقابلې وشوه. خدا خو ډېره غوړه ده، بې مقابلې وشو. دا به سړو کې نه کېني، سړو کې به میټینګونه نه کوي. ښځه د مخې راوځي، په بنو کې 35 ښځې پاس شوي، ښځې او نر او برېده. بس ما ته اوس یو مثال را یادېږي.
چې پیشو ترغه پورې شیخی چې په مګو نه پیخه پیشو بزرګه ده میاو 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 تو ورته مګه وخایه لګه چې مګه وګوري ته بیا د پیشو ټوپونه وګوره نو چې ټول زبرګان یې اماما خو سپیخ در باندې نه سپیخ در باندې نه برګي مرګي نشته یا خو منځونه پرې دی ځای کې څه کوي کوي ګيري میري ملري کې یاسین په مخ واخه ټومبلي دي او کوي نو داسې منځ به کوي چې په هر لفظ کې به خدای ته توجه ما تاسو ته 13 جمعه ویلو چې زه د تحیه لفظ ترجمه به درنه تپوس کو ویلی میو سمانا ہے تحیات څه ته وایي سب سرونه ټیټ کړه تاسو د څه سره جوړیږئ چې ظالم کوتک یو ستاسو دا غوږونه یي درشه ما تاسو کوی ته د مولا زه مولا څه مولا خو چې څنګه مې ویا سي جاي څنګه قوم دې داسې مولیان تحیه لفظ ترجمه به وایي کینی پرېدم هم نه وایا ماما سدا سدا سکیږي تو وای نکریزی دی په سرم لګولې او په ګیره دیم لګولې یعنی څومره د ځان په عذاب کړي به کنه په دې ګیره کې چې نکریزی ورمنډي درځي تحیه لفظ ترجمه ها د چې باروزی ما پسې به کنځلې کوي